صحابو کې یو صحابي دی صہیب الرومی رضی اللہ عنہ دا ډېر مالدار سړی و الله رب العالمین والله ډېر مال ورکړی و ده یو ځل اراده وکړه چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړي نو قریشو ته پته ولګېدله هغوی پسې ور روان شول یو ځای کې اعلان دی کو د صہیب رومي د قریشو ته وویلې ویل تاسو ته ښه پته ده چې زه ګویا په دې غشو ایستلو کې ډېر ماهره یم یو مانه ژوندی نشي پاتې کېدی چې څومره غشي راسه په دې کڅوړۍ کې پراته دي بس یو یو د ټولو کافي کېږي او د رسو مې قتل هم کوم ټول وژنم هم ټول خو داسې وکړئ چې یو غوره څیز درته درښیمه نه چې هغه وکړئ نو هغوی څه شی دي ویل ما په پلاني ځای کې خپل مال ښخ کړی دی هغه واخلئ ما پرېږدئ دا بېدینه خلک چې دا په دې پیسو دنیا څیزونو باندې بس سړېږي هر څومره ناکاره سړی چې یو 1000 روپۍ دې ورله ورکړلې بس خوله دې ورله بنده کړه د هغه لاس هم تا بند کړ عرب وایي الانسان عبد الاحسان د انسان د احسان غلام دی غلام به چې لږ احسان دې ورسره وکړو بس ستا غلام شو غږ هم نه ته بیا نشي کولی مې پلاني ځای کې مې مال ښخ کړی دی هغه ځان له راواخلئ ما ته لاره پرېږدئ چې ځمه هغوی ویل ټیک ده بس ځئ هغوی لاړل صہیب رومي رضی الله عنه د الله د رضا لپاره هجرت یې کوم مال یې مشرکانو ته پرېښود ویل تاسو یې والئ د لاس خیره دی بل ول الله نور راکړي مدینې ته چې راورسېدو نبي صلی الله علیه وسلم لږ ځای کې ولیدو ویل ربح البیع یا صہیب اے صہیبه ستا هغه سودا خو ډېره غټه ګټه وکړله ویل الله رب العالمین دا آیت کریمه نازل کو من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله د انسانانو کې داسې انسانان هم شته چې د خپل مال نه هم تېر دي او د جیداد نه هم تېر دي د الله د رضا دپاره تاسو وګورئ صہیب رومي رضی الله عنه د الله د رضا دپاره مال پرېښوده ځکه هجرت د هغې نه